وأني فضلتكم على العالمين. ودی پرونی آخری آیت کی یوا مسئلہ اللہ فرمائل کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. دا المنز گران دا او صبر گران دا مگر پا خاشعین نا زکا انسان کی چی خشوع کیوی آغا دا سوچ کی چی زدی اللہ پا حضور کی وارز اترے گم اللہ تب واپس کے گم بزرک یو سوچ زیگی نو چی دا سوچ کی نور سوچون با نرزی نو ایتا توجہ با برابر ای اور مشکلات با دی ختم شی مرتبه محبت اور دی مال محبت بلاڑ شی. ما دا خبر کریوا اوس خشوع صدا دا دی زړه شاید زړه صفت تا خشوع دیتا نوائی چی سڑے ٹٹ سر روانی اور زگ بگ لباس کی زگ بگ خوراک کی نا 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 دا دی زړه صفت تا. خشوع پا المنزہ کی چا حکم لری نو امام غزالی رحمہ اللہ سفیان ثوری رحمہ اللہ دا سنور صوفیاء کرام دا طول پا دے باندی قائل دی چو خشوع پا المنزہ کی فارغ بغیر دی خشوع المنز سے کی گی نا خویمون ایماء اربعہ لکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا طول داس یہی چو خشوع پا المنزہ کی فارض ندا ولی زکا چی پارض آغا شایوی چی کم شای دی انسان پا اختیار کی کلا دی انسان دی اختیار نا بغیر توجہ بدال شی تب خط توجہ کی چی سوچ میں بدال نشی خو سوچ بدی بدال شی نو دی سوچ برابل پا المنزہ کی دا دی انسان دی طاقتنا و تلی کی ساده دی وجنا فرض ندا خود دی المنزه دی پارا روح دا منا چی المنزه قبولیت او دی المنزه دی پارا دی خوشحالی ذریعہ دی سکون ذریعہ احاغا خشوع دا. اللہ پاک فرمائی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر من سڑائی دی بے حیاء و دی منکراتو نمنع کئی دا هاغا منز دا چی کم منز کی خشوع کیوی پا کم منز کی عجزی کیوی اللہ تا زړه دی اللہ سر برابر وی کچیر تا دا سی منز وی چی هاغا کی عجزی نئی خشوع نئی زړه دی بل طرف تای ولاړ اللہ تای نو اقلن دومره خو یقین وکای مونږ ایمای اربعای سلور وړه امامون چې دا کوم واقعیات تړی خاص خدای پاک لرا محمد کعبه شریفی چې دل تک دی اللہ عظمت په ذہن کې راشي کنا دل تک دی اللہ لوی په ذہن کې راشي چې اللہ تا ولاړیم بس دام کفی دا خو کدا سے شي چې سار نه بے خبره به دی اللہ په ذہن کې آرا نشي نو بیا غړیا دی خطرې خبره ده ډیره دی خطرې خبره ده یو جوز کې د سوچ برابرۍ کنا یو جوز کې یو غلام دا دی مولا په مخ کې حاضر ده خو مولا ته هیڅ سوچ نه ده بے التفات ده هیڅ توجه نه ده مولا ته نو دی غلام ته دی مولا ډیره غوسه راځي دی هغې غلام نه چې غایب ده بهي شته نه چې بهي نشته خو نشته دا خو ولاړ دی ما په مخ کې بېادبي کي او توجه بل طرف ته ده نو مالک ته به څومره غوسه ورشي یو بنده ده چې ولاړ یې الله ته حاضر یې خو الله دې په ذهن کې نشته بالکل تصور یې هم نشته په یوه جز کې نشته نو الله تعالی به داسې انسان نه بیا ډېر خفه شي. بعض یو واقع حدیث مبارک کې راځي چې سړی مونځ کې مونځ په ذریعه دی الله پاک نه لرې شي لرې شي مونځ یې قبول نه شي داسې مونځ ده که نه چې په یو جز کې دی هم تا توجه برابره نه شي چې انیات تړی چې خاص خدای پاک لره دلته کې دی هم دی الله تعالی لوی په ذهن کې نه نو آس یو عادات کی د بعضې وخت کې سړی عادات کی که نه لکه کیسټ چې غږیږي پاټې غږیږي روانه ده پاټې به څه توجه وي بعضې وخت کې انسان نه کیسټ جوړ شي سبحانک اللهم بحمدک الحمدلله یہی خندره هیڅ توجه یعنې بس غږیږي دغسې روان ده بې اختیاره بې سوچه نو دی وجنا ائمه اربعام په دې باندې قیل دي چې دومره انداز سوچ په یو جز کې خو الله عظمت په ذهن کې روشي کنه دا د دې پر شرط ده دا ټکی باندې پوه شوي که مکمله توجه شو دا خو ډېر لوی منصوب یا خو نو
که توجه نه یو جز کې دوي یو جز کې عجزي الله ته پکار ده دی الله نه مسوا بل چاته تمع لچ دی ونه ای وجنا عجزي پکار نه ده بعضې سړی بل ما کې عجزي ښکاره کوي ای تمع لچ دی وجنی دا عجزي بیا ګناه ده ولید ابن عبدالملک یو وخت بادشاه و دا مدینه منورې ته راغلو مدینه منوره کې پوښتنه وکړه چې څوک طبیعي شته که نه طبیعي دې ته وایي چې صحابي لیدلی نو چا ورته و چې ابو حازم موجود ده ابو حازم دا طبیعي و روی غوښتو ابو حازم ته ووایي چې ډېره بې وفایي نه ده چې زه راغلی یم خلک راغلل ما ملاقات ته نه یې راغلی نو ابو حازم ورته وفرمل چې دې به څه بې وفایي تا نه مخکې زه نه یم خبر چې ته راغلی او ما نه ته خبر وي نه زه خبر یم نه ته خبر یې دې به څه بې وفایي نوکرانو بادشاه ته ووایي چې ښه خبره یې وکړه دې نه بعد ولید ابن عبدالملک پوښتنه ترېنه وکړه ده نه چې دا موږ د مرګ نه ولې ویرېږو مرګ ته خفا یو ولې ویرېږو نو عجیبه خبره یې ورته وکړه ورته چې مرګ نه ځکه ویرېږو چې موږ دنیا آباده کړې ده آخرت مو ړنګ ده یو سړی چې د ابدۍ نه ړنګ ځای ته ځي کونډلو ته خو خدا خفایي که چېرته موږ آخرت آباد وه او دنیا مو ړنګ وه دنیا سره مو دومره توجه نه وه بیا به نه وه خفا خو دا خفا ځکه یو دویمه پوښتنه یې دا ترې وکړه چې موږ به د الله په حضور کې څه کوڅ سره به ودرېږو ډېر عجیبه پوښتنې کړي دي او دم ډېر عجیبه جوابونه کړي دي نو ده ورته ووایي چې که چېرته آخرت ته آباد وي داسې خوشحالي به یې لري که مسافر انسان چې سفر کې 2-3 کاله تېر کړي خپل کور ته رواني نو څومره خوشحالي به وي داسې په خوشحالۍ به ځي که چېرته څه دې کړي نه وي الله دې خفه کړی نو داسې مثال لري که لکه یو تښتېدونکی غلام چې توخلی مولی چېرته ونیسي حاضري ورته کړي نو دا به څومره غمجني نه بعد یې ورته وفرمل چې افسوس افسوس چې موږ ته خو خپل ځای معلوم وه چې چېرته به موږ ځو مر نه بعد نو دی ابو حازم رحمه الله ورته وفرمل چې ځای معلوم ده الله فیصله کړې ده ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم نیک خلق به جهنم جنت ته ځي نعمتونو ته خوشحالۍ به وي چې کوم بد خلق دی فجار دا به جهنم ته ځي معلوم ځای ده دا خو دې ته ولې خفایي نه بعد یې ورته وفرمل چې که موږ ګنهګار یا خو د خدای رحمت خو لوی ده که نه نو هغه طبیعي ورته ووایي چې د الله رحمت خو لوی ده خو ان رحمت الله قریب من المحسنین چې څوک الله ته توجه کوي ته رحمت ته چې الله نه لرې یا لرې ده لرې ده چې الله ته یې توجه وي نیکوکار وي نو د الله پاک رحمت بیا رښتیا چې تا ته نږدې ده ډېرې پوښتنې شوي دي خو آخري یوه پوښتنه ورته ووایي چې ابو حازم ما په حق کې څه وایې ته یې مونږ خاندان په حق کې وی بادشاه دې جواب نه یې معاف کا وی نه وایې به وی چې تاسو په حق کې زه دا وایم چې تا پلاران نکان بادشاهان تېر شوي دي په زور یې بادشاهي نیولې ده په ناحقه یې قتلونه کړي دي افسوس چې دې حالاتو نه خو ته خبر وه چې دی څه تلال څه شول لرې سخته خبره یې ورته وکړه دې نه بعد نوکرانو ورته ووایي چې بد دې ووایي وی بد مې څه ووایي حق خبره مې وکړه ابو حازم ورته ووایي چې دغسې ده په زور یې حکومت نیولی ده چا په رضا باندې نه ده ورکړی نه بعد ابو حازم ته وفرمیل چې دلته کې مونږ سره اوسېږه مونږ نه ځه ما وی نه تا سره مونږ اوسېدی نه شو دلته کې مونږ دین کې بیا خلل ده دین کې مو نقصان ده نه بعد ابو حازم رحمه الله ته یې وفرمیل چې که څه ضرورت وي حاجت ما ته حاجت وښیه وی ما ضرورت دا ده چې جنت ته مې بوځي جهنم نه مې بچ کړي دا مې ضرورت ده نو بادشاه ورته ووایي چې دا خو کیدی نه شي دا خو ما کار نه ده وایي چې دا تا کار نه ما بل هېڅ حاجت نشته بس بادشاه چې لاړو و پسې کې 100 روپۍ ورته بند وي په لفافه کې دی ورولېږلې نو ابو حازم ورته وفرمیل چې دا هغه پیسې د بیت المال دي دا کې که چېرته ما حق نه ما ته د خنزیر نه بتر دي که ما حق وي نورو ته دې هم اصول نه دي نورو ته دې څه خپل حق ورکړی ده پیسې بیا ورته واپس کړئ نو مطلب مې دا ده چې عاجزي دا خاص الله لره پکار ده بل چاته طمع توقع الا الله چې عاجزي څه ده چې حق ورته پرېږدي دا یې رضا کې پرون تېر شول ولا تلبسوا الحق بالباطل بادشاه رضا کې ولی رضا کې سبحان الله الله خفا کې حق د باطل سره ګډوډ کې مخ مخ صفت یې ولی صاحب قماندان صاحب پلنکا صاحب حدیث مبارک کې رضی چې د فاسق مدح وشي یو سړی فاسق دی صفت لري که نه ده ته مخ مخ صفت کې الله دومره خفا شي چې عرش الرحمن په لړزان شي حرکت وکړي چې ظالم دی ظالم صفت یې ویلو مخ مخ دا خو ګناه ده مخ مخ صفت خو آس هم نه ده خو بیا ظالم مخ مخ صفت یل
حق خبره باطله خبره ګاډه وډه کی. بهر حال د ما چې کوم بیان وکړو دې تعلق تر پرونی سبق پورې و. ټیک شو نن الله فرمایي یا بنی اسرائیل اے زمانو د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کې تاسو نعمتي نعمت زما التي اغ نعمت انعمت علیکم چې کړې مې د پتاسو باندې. عجیبه خبر دی ما نعمت یاد کا نو زبر درته یاد شم. د سړی ته منعم په هغه وخت یادېږي چې نعمت وپېژني. یو سړي سوچ شي چې دا نعمت ته وای پېژنې نو چې چا در کړی ده که نه هغه به وپېژني شکریا به ادا کړي. یو سړی نعمت پېژني نه ورپې کریا نه ده چې د مو سترګې د مو غوږونه د مو خوله د مو وجود سوچ یې ولا کې بس جګ شي ټوټ شي لکه حیوان نو دا به څه شکریا ادا کړي. نو الله داسې ورته فرمایي چې او بني اسرائیلو تاسو مو نعمتونه یاد کوئ که نه چې یاد یې کړئ نو زه به درته یاد شم شه بیا به ما شکریا ادا کوئ. التي هغه نعمتونه انعمتو چې کړي مې دي علیکم په تاسو باندې. په نعمتونو کې یو نعمت دا ده غټ نعمت ته ګوره وانی او بشکه زه چې یم فضلتکم ما غوره کړي تاسو په بعضې معاملو کې علی العالمین په عالم باندې په بعضې معاملو کې رښتیا چې بني اسرائیل ډېر غوره و. ډېر انبیا په دې کې راغلي دي اکثر انبیا په دې کې راغلي دي. یا بله ښایسته ترجمه وکړه وانی بشکه زه چې یم فضلتکم غوره کړي دو موږ تاسو لره علی العالمین په عالم د هغې زمانې باندې. دې امت نه مخکې چې کوم وکړه نه په هغې غوره خلک دا بني اسرائیل و. خو دا امت نه دا امت په ټولو امتونو کې غوره امت په خپله زمانه کې دی غوره خلک و. الله ورته فرمایي او بني اسرائیلو واتقو تاسو وویرېږئ یوما د هغې ورځې نه. دنیا کې چې یو انسان ته پیښه شي که نه یو انسان ته پیښه شي نو داسې ده چې تا بچی ده تا ورور ده هغه به دې په کار راشي ته وبه چې صاحب پلار په مخ کې زه دا شی کم او که دا نه یي پیسې به ولګوي دولت باندې به ځان خلاص کړي څوک به دې سفارش وکړي درې شیان څلورم دا چې خپل پردی به راجمع شي هغه به دې امداد وکړي. الله فرمایي چې قیامت پر ورځ ولا که د هېڅ شي چلېږي هېڅ یو نفس د بل نفس نه بدله نه شي ورکولی. مونځ تا قضه کړی ده زوی مونځ تا مونځ په ځای نه ودرېږي. تا روژه قضه کړې ده روژې د زوی روژه تا د روژې په ځای نه ودرېږي چې زوی درته ووایي چې بس د خپل مونځ ما ورکړی ده د خپله روژه مې ورکړې ده پلار مې د خلاص نه والا که داسې کېږي. واتقو تاسو وویرېږئ یوما د هغې ورځې نه لا تجزي چې بدله نه ورکوي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه چې څه دې کړي وي هغه دي که طاعت دې کړي که عبادت دې کړي بل ولا يقبل منها شفاعت نه قبلېږي د دغې نفس نه شفاعت چې تا حضور کې سفارش وکړي سفارش یا نه قبلېږي. خو د یوه نقطه خو زده که که نه سفارش د کافر په خاخ کې د نقطه زده کوي که دنیا نه سړی مسلمان لاړو بیا زوا پیدا ورسوي بیا سفارش پیدا ورسوي مسلمان دې پر سفارش تا دا خو هغه صورت ته چې دنیا نه کافر لاړې بیا هېڅ شی پیدا نه کړي. بل ولا یؤخذ منها عدل نشي اخوسته کېدی د ده نه فدیه مول ولګئ عذاب نه ځان خلاص کې نه ولاکه کېږي نشته چې در سره نه دي خلی لاس لاړې. ولا هم ینصرون نه به د دوی امداد وکړلی شي خپل پردي هم څوک نشته چې امداد دې وکړي. نو الله بني اسرائیلو ته فرمایي چې هغې ورځې نه وویرېږئ. یوه نقطه بله درته بیان کړم نبي کریم علیه السلام زمانې نه مخکې د یهود خو تېر شوي دي که نه ولې او واقعات یې هغو بیان ده. خو نبي کریم علیه السلام په زمانه کې چې کوم یهود دي د خطاب هغو ته ده د په زمانه کې چې قرآن نازلېږي د خطاب هغو ته ده. نو نعمت خو په هغه شوه ده که نه الله دوی ته فرمایي نبي کریم علیه السلام د زمانې یهودو ته دا وجه دا ده چې پلار نیکه باندې چې کوم انعام وشي انعام په بچي ده که نه چې په نیکه د کوم انعام وشي په لمسي ده که نه تا په خاندان کې چې چا انعام وشو ښه نام یوړو خو ټول د خاندان نام ده که نه. نو که اوس زمانې یهود دي خو هغه پلران نکانې مخکې تر شوي دي په هغه نعمتونه او په دیم نعمتونه دي ځکه الله دې ته خطاب کوي چې اما نعمت یاد کړئ. په دې خبره پوه شوئ الله پاک اوس نعمتونو تفصیل شروع شو. نو بني اسرائیل نعمتونه دي کوم نعمتونه دي دغه د یو و اذ یاد کئ هغه وخت نجیناکم چې نجات در کوم مونږ تاسو ته من آل فرعون. انشاءالله ټیم په ټیم به د خبره راځي تاسو پوهېږم زه فرعون لوی ظالم بادشاه و د خدای دعوا یې کړې وه انا ربکم الاعلی خو چا ورته ووایي
چې تا په رعیت کې به یو سړی پیدا کېږي چې اتا بدشهي به اخلي، اتا بدشهي به ړنګېږي. په دې بني اسرائیلو کې دا څوک پیدا کېږي. نو دې ظالم چې مشوره وکړه، مشوره په دې باندې راغله چې بني اسرائیلو کې څومره نارینه پیدا کېږي دا ذبحه کوئ عللوئ، او څومره زنانه چې پیدا کېږي دا ژوندی پرېږدئ، ځکه چې دې غونه خطره نشته، خطره نشته. او بل دی مونږ تاسو خدمت به کې منځي به یې کړو، نو ماشومان یې عللوئ اور زنانه یې ژوندی پرېږدئ. در سخت عذاب کی بنی اسرائیل مبتلا شول. الله فرمایي چې او بنی اسرائیل اس ظالم فرعون نه اخلاص کړای، امې درته غرق وته کسه غرقواله اوس بیانېږي. الله فرمایي وایي یاد کیا هو نجیناکم چې نجات در کو مونږ تاسو ته من آل فرعون دی فرعون نه الله فزید کا یا د لخر دی فرعون نه یسومونکم چې سکول به تاسو ته در سکل به تاسو ته سوء العذاب بد عذاب چی شو یذبحون چې علی الاول به ابناءکم زمن ستاسو ویستحیون او ژوندی به پر خپل نساءکم خزې دي تاسو اب ژوندی پرېښوي. الله فرمایي آیت دوی ترجمه کوم وفي ذلکم په دې مخکې امتحان کې چې ذبحه کول دي بچي وو او ژوندی پر خپل د لوڼو وي، په دې کې بلاء امتحان وو من ربکم جانب د رب ستاسو نه عظیم لوی. رښتیا امتحان خو سخته سختي وه چې زمن ته ختموي لوڼه د ژوندی پرېږدي. یا بلا ترجمه ته وکړم وفي ذلکم کې اشاره وکړه په دې نجات کې. الله فرمایي وفي ذلکم په دې نجات کې چې تاسو ما د فرعون نه خلاص کړئ درته غرق مې کو بلاء لوی امتحان ده من ربکم له جانبه د رب ستاسو نه. په دا کې څنګه امتحان ده خو خلاص یې کړل، دا کې والله چې لوی امتحان ده. دا چې دی د خدای د نعمت شکریا اوس ادا کوي که نه یې ادا کوي. تاسې پوه شوئ یو سړي باندې ډېر لوی احسان وشو، اوس ته ګوره چې د خدای شکریا ادا کوي که نه ادا کوي. نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی بلینا بالضراء فصبرنا، وی مونږ نه سختیو امتحان وشو، مونږ د سختیو په امتحان کې کامیاب شو مونږ. خو بلینا بالسراء فلم نصبر، وی مونږ د خوشحالۍ امتحان را باندې وشو، بادشاهان شو، گورنران شو، نعمتونه دولتونه شول، فلم نصبر په دې کې کامیاب نه یو. نو دلته کې دوی معنی مې ته وکړه، یو د سختۍ امتحان ده، په دې کې لوی امتحان ده. یو دا چې سختۍ نه مې خلاص کړی، خوشحالي مې در باندې راوسته، په دې خوشحالۍ کې امتحان ده که نه چې ته د خدای پاک شکریا اوس ادا کوې که نه ادا کوې. الله دې هېر کو که یودوي. ترجمان یې پوه شوئ؟ الله فرمایي اوس دغه ده فرعون نه مې نجات څنګه در کو. الله پاک خپله بیان کوي وإذ په هغه واقع فرقنا بکم البحر چې وچولو مونږ چوت کړله مونږ په تاسو باندې دریوب. دا چل وشو چې موسی علیه السلام الله پاک فرعون ته ورولېږلو. موسی علیه السلام په کلو خوري وکړله خو دې ظالم ونه منله. دې نه بعد الله پاک موسی علیه السلام ته وفرمیل چې موسی بس ته سره د قوم نه پټ وځئ دې مصر نه. دی ووتل، فرعونیون خبر شول، سر ته فرعونیون چې خبر شول اعلان یې وکړو چې الا انهم لشرذمة قلیلون، دغه یوه کمه ډله ده ور ونیسئ. نو موسی علیه السلام سره خوشپږ لاکه څه پاسه بني اسرائیل روان وو.